اخرنی کس چې به جنت ته ځي تاسو ته د هغه خبره ذکر کوم، لکه دا کوم چې په اوله کې ځي دا خو ډېر اوچت خلک دي، خو کوم چې به اخرنی کس جنت ته ځي که تاسو د هغه باره کې واورېده نو تاسو به حیران شئ. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: آخر من يدخل الجنة رجل، اخرنی کس چې به کوم جنت ته ننوځي فهو يمشي مره ويكبو مره، روان بي نو کله به رولیږي کله به نیږي کله به رواني کله به نیږي. وتسفعه النار مره، او کله کله به د اور ولګي د جهنم ده. فاذا ما جاوزها التفت اليها، نو کله چې د جهنم نه راوځي د جهنم ته به مخ واړي او به ګوري، وایي به چې تبارک الذي نجاني منك، برکتونه ولې هغه ذات چې تا نه ازاد کړم او تا نه راویستم. لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين. الله وی مال دې نعمت را کړی دی چې دی نه مخکینو کې چاله ورکړی دی نه په وروستنو کې چاله ورکړی. دته ګورې دا د جهنم نه راوته، صرف د جهنم نه راوته دا ګورې د غټ نعمت ښکاري. فترفع له شجره، نو دی به ناسي دغه ځای کې جهنم په دې خوا کې یو ونه به الله راوخیجي، نو دی به وایي چې ای رب، یعنی ای زما ربه، ادنني من هذه الشجره، وی الله ما دې ونې ته نږدې که چې د دې په دې سوري کې کښېنم، واشرب من مائها، او چې دغه ځای کې مې اوبه چې هغه وڅښم. الله به ورته وایي چې یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، لعلي ان اعطیتکها سألتني غیرها. د آدم بچیه کیدای شي زه تاله دا سوال پوره کړم او دا نعمت زه تاله درکړم، خو ته به نور هم غواړې. هغه به وایي چې لا یا ربي نه، ويعاهده الا يسأله غیرها، او د الله سره به لوز وکړي چې زه به د دې نه علاوه نور څه نه غواړم. رب العالمین به فیدنیه منها، الله سبحانه وتعالی به دغه جنت عفوا الله سبحانه وتعالی به دغه ونې ته نږدې کړي. فیستظل بظلها ويشرب من مائها، د دې هلته به کښېني د هغې په سوري کې اوبه به څښي. ثم ترفع له شجره هي احسن من الاولى، بله ونه به الله راوخېږي چې هغه به د دغه ونې نه ښایسته دا کومه چې مخکې وه. فيقول اي رب، نو دی به الله ته وایي ادنني من هذه، یا الله دې ونې ته مې نږدې کړه چې دغه ځای کې مې اوبه دي هغه وڅښم او کوم سوری دی چې هغې ته کښېنم. لا اسألك غیرها، د دې نه علاوه زه تا نه څه نه غواړم. الله به ورته وایي چې یا ابن آدم الم تعاهدني الا تسألني غیرها، ته ما سره لوز نه و کړی چې زه به نور څه نه غواړم. نو بیا به ورته الله وایي چې کیدای شي زه تا دې ته نږدې کړم نو ته بیا زما نه نور څه وغواړې، نو هغه به ورسره لوز وکړي چې بیا نور څه نه غواړم. او الله سبحانه وتعالی به یې معذوره ګڼي، ځکه چې هغه صبر نشي کولی چې دا ښایسته ښایسته ونې ورته راخېږي، نو صبر هغه به کوم ځای کولی شي. ثم ترفع له شجره عند باب الجنه، د دې به د دویم ونې ته الله نږدې کړي، د هغې نه بعد به درېیمه ونه الله سبحانه وتعالی دته راښکاره کړي چې هغه به بالکل د جنت د دې دروازې سره وي، او دغه ونه به د دې اولنۍ دواړو ونو نه ښایسته وي. نو دی به وایي چې یا رب ادنني من هذه، یا الله ما دغه ونې ته نږدې کړه چې د دې په دې سوري کې کښېنم او دغې د اوبه وڅښم او د دې نه علاوه به زه تا نه څه نه غواړم. الله سبحانه وتعالی به ورته وایي یا ابن آدم الم تعاهدني الا تسألني غیرها، تا ما سره مخکې هم لوز کړم چې زه به نور څه نه غواړم. بیا به ورسره دی لوز وکړي چې الله بس نور څه نه غواړم. الله سبحانه وتعالی به یې هغې ته هم نږدې کړي. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، نو چې کله الله دغه دروازې ته نږدې کړي نو دی به د جنتیانو هغه اوازونه واوري او د هغوی هغه خوشحالیانې او د هغوی هغه ګپ شپ او د هغوی هغه خنداګان. نو دی به وایي چې یا ربي ادخلنیها، چې دې پورې راغلم خو دننه مې نه بس چې دننه ورشم جنت ته. الله به ته یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، ته په دې راځي چې زه تاله د دنیا امره، دنیا څومره باچایي ده چې دنیا امره باچایي در درکړم او د هغې په شان ورسره نور هم درکړم. نو هغه به ورته وایي یا ربي تستهزئ مني وأنت رب العالمین، یا الله ته په ما پورې خاندې او ته رب العالمین. نو فضحك ابن مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود چې کله دا خبره کوله نو ویې خاندل. نو بیا دې ملګرو ته یې زما تپوس نه کوي چې ما ولې وخاندل، هغه ورته وایي مما تضحک، ته ولې خاندې؟
وی هکذا ضحك النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی چې دا حدیث وی هغه خاندلی و بدیږي او چې کله وخاندل نو موږ ته تپوس کړو چې مما تضحك یا رسول الله ته ولې خاندي یا رسول الله وی من ضحك رب العالمین وی ما په دې وخاندل ځکه چې دغه ټیم کې به الله مو وخاندي چې کله وته دغه انسان وته وی چې تستهزئ مني وانت رب العالمین نو الله به وی چې اني لا استهزئ منك ولكني على ما اشاء قادر زه خاندم نه پته پورې چې څه غواړم هغه کولی شم دا ګوره اخرنی جنتي دنیا او د دنیا په هنچره بچي بل پیر کې دا به اخرنی کس ته ملاوي یو حدیث کې دا راځي د مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې شته ويسأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه رسول صلی الله علیه وسلم وی موسی علیه السلام د خپل رب نه تپوس کړو ما ادنى اهل الجنه منزله یاله په جنتیانو کې چې ټولو نه کم لاندینه کسته اغلب الله سور کتاب ولا سور کې نو هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنه الجنه ابا هغه کسي چې په اخره کې براوستي شي جنتیان به ټول جنت ته تریده او بلکې په اخره کې راځي فيقال له لتبول جنت ته ننوځي دې بودري په دغه ځکه وی به یا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم يلا زمو بږي زي خلکو ټول زینه نیولي او ځان له بږي هر څه لګولي سجل چا دي هغه ته ملو شوي دي فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ستا خوخه ده چې په دنیا کې دی او بچای چې د غمر بچای دی درکو ناغه بو چې رضیت ربي په دې خو زر عظیمه الله بو دوی چې لك ذلك ستا پر دغه بچای شو ومثله 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 پنځه پیری لو داغه په شان پنځه پیری فيقول في الخامس رضيت ربي يلا په دې راځي په دې پنځه پیری نو بیا وو تعالی وی هذا لك دغه ستاده پر شو وعشره امثاله او د دنیا د بچای په شان چې لس پیری کې د ستاده پر شو ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك او ستاده پر په دې کې هغه سړي ستاده پر په دې کې چې ستا نفس غواړي او ستا سترګې باغې باندې یخیږي او ستا سترګې ته خون اخلي هغه ستاده پر دین هغه بو چې رضیت ربي یلا زه راضي یم په دې باندې په یو بل روایت کې راځي چې کله چې اخرنی کس راويستي شي د جهنم نه او د عبد الله بن مسعود روایت ته الله بو دوی جنت ته نوځي فياتيها فيخيل اليه انها ملأ کله چې راشي جنت ویني دې بوجي د هډک نو واپس بشي وی بچي یا ربي وجدتها ملأ يلا جنت هډک اتما ته جنن نوځي الله بو توي اذهب فادخل الجنه لا شي جنت نه نوځي دې برشي بیا بر واپس وی چې الله جنت هډک تو خلکو بږي زین نیولي الله بو تبيوي اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها ستاده پر په جنت کې دومره زیاده لکه د دنیا د ټوله دنیا چې شي او دغه په شان چې لسند نور کې ناغه بوتي اتسخروا بي وانت الملك لا تبوا بري خاندي او تبع شيء نو عبد الله بن مسعود فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل تر دې چې هغه غاخونه چې د ښکارش او دا خبره وکړه ذلك ادنى اهل الجنه منزله دا په جنتیانو کې د ټولو نه غلاندینه کسته تاسو دې اندازه ولګوي چې په جنتیانو کې چې کوم لاندینه کسته د ټولو نه لاندینه داغه د حال له اغلب رب العالمین د دنیا امر او د دنیا په شان چې لسند نور کې دومره زیب ول الله په جنت کې ورکینو بیا مسخه الله چې دا خلکو بس حالي کم خلک چې په جنت الفردوس کې